مصیبتونه دي کړهونه دي سخت غونډې را روانې دي هغه باندې ورتګ دی د الله مخ ته ودرېدل قیامت ته جهنم دی پوری صراط دی د الله رب العالمین تپوس کول دی مسلمانان د ډېر خندا نه ځان وساتئ مه خاندئ بې ځایه هر ځای کې خوله مه چینګوئ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای فإن كثرة الضحك فساد القلب ډېر خندا کول بې ځایه خندل دا زړه فاسدوي زړه خرابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ای زما امتا یو چې په څه پوهیږم او تاسو په هغوی باندې پوه شئ لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا الله اکبر تاسو به جړه ډېره کوئ الله ته به وژاړئ او خندا به مو کمه شي د الله رسول څه لیدل د الله رسول پوهه په دې باندې چې مخې ته ماته سخته زندګي پرته ده تکلیفونه دي مصیبتونه دي کړهونه دي سخت غونډې را روانې دي هغه باندې ورتګ دی د الله مخ ته ودرېدل دي ورځ د قیامت ته جهنم دی پوری صراط دی د الله رب العالمین تپوس کول دي بنده دا کار دی ولې کړو د الله رسول ته پته وکړه ان مسلمان د هیڅ نه دی خبر بیغمه باچا دی مخه ته ډېر کړهونه پراته دي مصیبتونه پراته دي باید مون ځان دغه مصیبتونو کړهونو نه خبر ولکه الله رب العالمین مونږ صرف دا په دې قبر کې چې مونږ کیږي او تاسو را نو کې ملائک راولي چې مر ربک رب مسوک من نبیک نبی مسوک ما دینک په دین د چا باندې زمون جبه بند شي الله اکبر مونږ به تباہ او برباد نشو مونږ به خسر الدنيا والآخرة نشو مونږ به رسوا نشو واقعي چې مونږ به رسوا او ذلیل شو زمون سوچ نشته دی ته مونږ خوشاله یو د الله نافرمانی د دین نافرمانی پردي حقونه خورل کنزل بد وینا سپک سپوره غیبتونه تهمتونه دا لګو کوي موږ نکو تلاوت نکو مسجد ته ناراضو بیا هم داسې بی غم یو چې یاره بس جنت ته چې زمون بزو نه نه دا خبره واورئ ګورئ الله رب العالمین به حساب کوي الله رب العالمین به تپوس کوي الله رب العالمین به موږ سره محاسبه کوي د یو ورځ د یوې لحظې د یو منټ د یو شیز تپوس به زموږ نه کېږي ولې الله نه وایي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نیک اعمال ذکری الله رب العالمین ورته خي او کبد اعمال ذکری هم بدت الله رب العالمین خي سوچ پکار د مؤمنانو باید ځان سره مون قصد کو وعده کو چې نن پس پس سوچ کوم په خبرو باندې تیارې وکوم اصل جون ته د فرع د دنیا کې ژوندۍ تیرول مونږ دې نه را لګلې شو چې کوم کارونه مونږ کوو مونږ الله رب العالمین خپل بندګۍ ته را لګي باید الله رب العالمین بندګي مونږ